مامورین د قانون پر اساس باندې یو کس نشي کولی چې دوه ځایه دنده ولري، خو په ځینو استثنایي مواردو کې ولسمشر فکر کوم چې دا صلاحیت ولري چې څوک چیرته او په څه ډول وګماري. دا منو چې قحط الرجال نه دی، دلته سړي شته دي، دلته کدرونه لرو، دلته اشخاص شخصیتونه لرو، کولی شي د نورو شخصیتونو څخه په مختلفو ځایونو کې کار واخلي، خو ولسمشر په استثنایي مواردو کې دا کار کړی. مثلا کومو برخو کې یعنې قانون حق ورکړی دی او که یا خپله دی کولی شي چې دغه کار ترسره قانون فکر کوم حق به ځکه ورکړی په استثنایي مواردو کې چې مصباح صاحب به پرې وغږیږي. په عموما د ولسمشر د استثنایي حالاتو کړنې که موږ تاسو بررسي کړو د کړي دغسې نه یوازې دلته په افغانستان کې شوي دي بلکې په نورو هیوادونو کې هم دغه کارونه شوي. استثنایي موارد شته دي. په لویه کې ویلی شو چې یو مامور نشي کولی چې دوه ځایه ماموریت وکړي، یو مامور نشي کولی چې هم په رسمي ډول مامور وي یو شخص او په بل ځای کې هم دنده واخلي. دغه موارد دي چې بحث پرې کېدونکی دی. حکومت وایي دا د قانون پر اساس باندې د اړتیاو پر بنسټ باندې کړی دی. کومې اړتیاوې په ملک کې موجود دي چې دغه ډول ګمارنې ترسره شي؟ ښه، ولسمشر په خپل کار ښه پوهېږي، هغه باید اما تاسو حالات ته په کتو سره زه له تاسو معلومات اخلم، کومې اړتیاوې موجودې دي چې حکومت دغه ډول ګمارنې ترسره کړي په هېواد کې؟ یو شخص په یو ځای کې چې مفید وي، ګټور وي، د دې دپاره چې دغه ځای هم پرې وساتل شي او همدغه ګټورتیا چې دلته په اثبات رسولې ده، بل ځای هم ګټه ترې واخیستل شي. داسې امکانات شته دي چې په دوو ځایو کې ګټه ترې پورته شي. خو بیا هم راځو دې ته چې نور اشخاص هم لرو چې کدرونه دي، دوی شخصیتونه دي، دوی زده کړې لري، باید هغه نور اشخاصو ته موقع ورکړل شي چې په هغه ځای کار وکړي چې په کار ده. نو په لویه کې ښه دا ده چې نور ځوانان راشي، نور اشخاص راشي او موقع معلومات مسدي ولې حکومت همیشه د ولسمشر ترڅنګ ځینې حلقې وي چې ډیرو هغه اشخاصو ته چې حلقې نه لرې دي دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې د حلقې ته ننوځي. دا مشکلات شته دي. دا نه یوازې اوس، دا په د تیرو دورو کې هم وو. دا په هر حکومت کې شته دی، ځکه یوه هغه حلقه چې ولسمشر په ځان راتاو کړي او یوه هغه حلقه چې دویمه بلکې یوه هغه حلقه چې دریمه یي او نور بیا نو عام ولس دی. دې حلقو ته ننوتل رښتیا هم اسان کار نه دی. هغه اشخاص چې په ولسمشر راتاو دي، حتی که یو وزارت ته راشو تاسو پوهېږئ په وزیر هغه حلقه راتاو وي چې وزیر ته ډېر نږدې وي، د نور رئیسان او مشاورین نه پرېږدي چې لاسرسی ولري وزیر ته، یعنې په ډېره وړه سطحه که موږ تاسو شمار کړو. نو طبیعي ده دغه مسایل شته دي. دوی همیشه کوشش کوي چې دوی باید مطرح وي هلته، نور اشخاص باید را نشي، حتی تر دې چې د ځینو ولایتونو اشخاص چې په هر کې دي یا په هر کې وو، دوی نه غواړي چې د هغې ولایتونو څخه راشي یو څوک لاسرسی ولري ولسمشر ته، او که کوم کار کیږي باید د دغه شخص چې عملته ګمارل شوی د دې په ترو وي، د دې په سلسله باید دا کار وشي. یعنې دا انساني یا هم افغاني ډول به ووایو، دوی هیڅ وخت نه غواړي چې دا ولسمشر لاس پراخ شي، غیږه پراخه شي، ولس ته چون ولسمشر خپله دې باندې پوهېږي؟ تر یو حده به پوهېږي او تر ډېره بیا ولسمشر ځکه نه پوهېږي چې هغه حلقه راتاو شوې ده هلته، هغې ته ګلګلزار وي، هر څه چې کیږي هغې ته انعکاس دغسې ورکول کیږي چې دا مسله په دې ډول دغه ده، ما حل کړه، ما حل شوي نه وي. اول لاس معلومات چې دته ورځي هغه غلط وي، هغه 50% 40% غلط وي چې دته رسیږي. ډېره زیات مننه. بېرته تاسو ته راګرځو. قدرمن لیدونکو، دې برخه کې لنډه وقفه لرو، بیا به هم تودې خبرې دوام لري. د وزیر په توګه باندې وټاکي، بالاخره ولسمشر له دغو کسانو څخه تاسو مخکې ویله چې غواړي هغه غلاوي، هغه چورو فساد چې کړی دی همدغه فټ کړي، او فکر کوئ همدغه څه کېدلی سي چې ملي وحدت وساتي؟ ګورئ روان صاحب، مخکې له دې چې دا خبرې ته راسم، ښاغلي اصولي صاحب وویل چې استثنایي موارد او مصباح صاحب هم وویل
استثنایی موارد په داسې حال کې راځي چې بیخي لکه اوس د مثال په ډول یو شفاخانه کې مریضان ډاکټر ته په نوبت باندې ناست دي، عجل مریض را روان چې هغه د مرګ په سږلیو باندې هلته استثنایی موارد دي، یعنی په ډېرو نازکو حالاتو، په ډېرو نازکو. دا چې مصباح صاحب هم په دې شاید د اصولي صاحب هم پر دې شاید چې دلته زرګونه ځوانان د دکتورا د ډګري سره بیکاره اوزګار ګرځي، تر هر یوه در دوی هم اخلاقمند دي، هم خپل کلتور ته ژمن دي، هم خپل دین ته ژمن دي. دلته استثنا ناروا ده ګرسره. دا نه که قانون ځای ورکوي هم په داسې حالاتو کې چې قانون یو ماده روا کړي، په هغه مادې څخه دا ملک خرابېږي، نو ملک خو به د قانون دپاره نه خراب پیدا وي مادې دپاره چې ټول ملک تباه کړي. دلته استثنا ناروا ده او پاته سو د دوی غلاوي. انګریزیان یو متال کوي، دا زما اواز د اشرف غني صاحب واوري، ولسمشر ښاغلی ولسمشر صاحب، هغوی وایي ما اورېدلي چې دی په انګلیسي ډېر خوشحاله کېږي او ډېر په پوهېږي. هغوی وایي د ماسټر اف ایوریثینګ از د ماسټر اف نتینګ. نو دلته چې دی هم رئیس جمهور دی، هم سرعلا کومندان دی، هم یې مشاور دغه رقم دی، هم یې مشاور والد دی، هم یې د کرکټ بورډ عضو ده، هم غل دی، هم کلتور خرڅوي، هم پوز خرڅوي. سو د ماسټر اف نتینګ هی مست بی گو فرام ارګ، چې دی د ارګه څخه موږ ونه باسو، د ده ډاله موږ په محکمانو کو موږ ملت په ټولو دا ملک خرابېږي. ملت واورئ وایي پر سورناچي پوکل دي، پر موږ یې ویل دي. موږ زور نه لرو، خوله دا قلم دی، خوله دا قلم دی، لیکل دی، لوستل دی. موږ خپل ملت ته دا یو غاړې خلاصو. په ورځ د آخرت به بیا زما قوم او زما ملګري په ما نه پسې کېږي، نه به زما وطنداران چې متي الله متیا ولې دې نه ویله، ولې دې دا غاړې بندولې د رئیس جمهور دپاره. اوس لا درته وایم دا رئیس جمهور پوز خرڅوي، دا رئیس جمهور ځمکه خرڅوي، ډیورن لاین بارډر منیجمنټ هم استثنا ده. دا چې استثنا ده څه ده چې امرخیل د 3 وظیفې ولري، پروا نه لري. دا استثنا ده چې جمعه ګل همت زما انډیوال دی، زه ورته احترام لرم، زموږ یو نظامي افسر دی، هغه هلته مقرره نه دی که مقرره دلته دا استثنا ده سره منم. څه ده پاکستان ته په سوله کې ځای ورکول هم استثنا ده، ده نه دی دا په سوله کې ځای ورکړی، دی د پاکستان څخه دا خوله ښورولی شي. یو زه پر شاید یم، زه د پاکستان سره خپل په شخصي ټوپک پر بارډر پر تورخم په جنګ کې جنګېدلی یم، د تار پرکاش کړي نیکه پرکاش. که دی زما د نه مني چې زه نه یم جنګېدلی، زه به خپل ویډیوګانې ورته راوړم. زه سپین بولدک جنګ ته شهید جنرال رازق خان سره وژه پر وژه تللی یم جنګ ته، پر هغه بارډر باندې جنګېدلی یم، د تار نه کوي پرکاش. دا اوس نه په دا هم استثنا ده. اوس هېواد کې قدرونه نشته چې دغه یو څو کسان یې دوی سره راټول کړي دي. دا داسې دی چې دوی په انګلیسي کې لږ چالاکه دي، دا زموږ خلک یې ډارولي دي او بیرولي دي، قومي مشر یې بیرولی دی، ملک یې بیرولی دی، هر یوه ته دوسیې جوړې کړي دي. زر جنجال هغه جنجالي خلک چې په صحنه کې دي، هغه د دوی سره د دوی پر غلاو باندې امین امین لري. ښه او نور چې ملت چې دی د مرګ په خوب بیده دی، نه پوهېږي چې اوس وکړي څه، لار یې راسه ورکه کړې ده. زه به دوی ته دا ته ما ته راکړه اجازه، ما امدلا محب ته مخامخ وویل په تخار کې د خواجه باودین د ولسوالۍ ولسونه بله ورځ در راغوښتي وه، 1.5 کال وړاندې زه ورغلم امدلا محب ته، ما ورته ویل وروره د درو محکمو فیصله لري، یو ځایي قومندان د هغو ځمکې غصب کړي دي، ستا درو محاکمو ورته ویلي دي، د محکمې فیصله د قال الله او قال رسول له مخې کېږي. مصباح صاحب حقوق پوه دی، په دې باندې پوهېږي، ښاغلي اصولي صاحب هم پوهېږي. ته قال الله او قال رسول امدلا محب ولې نه منې؟ ما بیا دا هم ورته وویله، د دفاع وزیر ناست و، د نور مشاورین ناست و، ما لا امدلا محب ولا ما لمر پوی راکوه، ما موقف راکوه، صرف ولیکه چې متي الله متي د شورای امنیت په نمایندګۍ درغلی د تخار والي، دا مسله دی حلوي. که مې په یوه هفته کې حل نه کړه، په دا ارګ کې مې وځړوه. د درو محاکمو فیصله ده، زه اجرایه قوا لرم، هلته کاپي پولیس پراته دي، څنګه نشي حلوی؟ پرون کورمه ورځ د هغه خلک د ډېره شرمه چې ما ډېرې چغې پسې وویلې راغوښتې وې ورسره کتلې وه، مسله خو نه شي حلولی. دا د 3D ګیم والا زما په کلتور څه پوهېږي، هغه خو په دې پوهېږي چې ماشوم وډاروي 3D ګیم جوړ کړي. دی مسلکي د 3D ګیمه فارغه دی، ته په دې باندې اوس ملک ساتې، ته په دې پوځ سات، دی په جنګ پوهېږي، دی د راځي زه به هم کلاشینکوف راواخلم، امدلا محب دې هم راواخلي، خدای نظامي سړی دی، ولې خو د امنیت د شورا مشر دی، دلته باید نظامي کاسه. زه د کلاشینکوف شاجور مخ د اسمان خواته کوم، دی د هغه سنایپر هم وربسته کړي، نونه دې ولي که زما سره نوشان وویشتې، زه درته سلامي م وم ورته پر دغه اوسنیو خبرو باندې ضعاف هم ځینې غواړم. واوره امدلا محب، اوس هېواد کوم حالت ته په دغه ډول ګمارونو باندې ځي؟ فکر کوئ امنیت ښه کېږي؟ تجزیه تباه، اوس دا دی تباه دی. پرون احمد ضیا مسعود چی شي لیکلي دي، یو دې برات ورکوي، بل د رئیس جمهور ته برات ورکوي، بیا په ضمن کې وایي چې کرام الدین کرام دې راسي
مطلق د تاجک او د پښتون په مابینځ کې اختلاف او تعصب رامنځته کول دي مطلق ما نظر او پوښتنه هم همدغه وکړه چې ملي وحدت ته څومره صدمه رسولی سي دغه ډول ګمارنې او دغه ډول تجزیه دوی د تجزیه دپاره په خدا کسان که د بشر دپاره راغلي ما د پوځ ساتنه کوه زه خو درواغ نه وایم زه چې دا چغې وهم د زړه د درده وهم او زه رښتونه یم که مې څوک وژني که مې پرېږدي نه د مرګ خپل د مرګ په کیسه کې یم نه د ژوند نه د بند د دوی هم زما سره ټول اسناد پراته دي 23.8 میلیونه ډالر یې د هلمند ته زموږ په غوښتنه ورکړل چیرې مصرف کړل او دې ښه جمهور نو خو حساب ورکوم حساب غواړم د شعاع دې وسړی تجزیه هېواد تجزیه ته روان دی ډېره زیاته مننه بېرته تاسو ته راګرځو اصولي صاحب دغه ډول ټاکنې فساد ته تر کومه بریده پورې زمینه برابرولی سي چې فساد نور هم لوړ سي ځکه افغانستان خو اوس هم فساد کې لومړۍ درجه ښه د فساد مسله خو وروسته د هغې چې ډاکټر صاحب نجیب حکومت ړنګ شو افغانستان ته پاکستانی فساد را دننه شو دا پاکستانی فساد نه یوازې دا چې څوک په قدرت کې دي هغوی پر مخ بیولی دی بلکې زموږ د ټولنې هر غړی په دې فساد کې ښکیل دی که څوک رسمي دنده لري او که څوک رسمي دنده نه لري تر خپله وسې ټولو د غلا کړې ده یو څوک چې په رسمي دنده لري هغه به د دې وس لري چې بیت المال چور کي د بیت المال څخه غلا وکي زموږ د کلي ځوان بیا دغه کار کوي چې په کلي کې یو وړوکی نل هم تیر شوی هغه رامات کي او خرڅ کي د برق لاین را پرې کي او خرڅ کي قومي مشر ځان خرڅ کي په 1000 افغانۍ باندې دې ته ورته نور مسایل یعنې زموږ د ټولنې ټول غړي دغسې په وینه کې دغه د فساد ګډ شوی دی یو چاته 15000 افغانۍ ورکه ورته ووایه چې ورشه مدرسه د والوځوه د قرآن شریف او د کتابونو سره دوی چې ورولېږي او د دوی سره بل ګروپ ورولېږي دوی هم پټوي غلا کوي ما چې ورولېږي زه هم پټوم غلا کوي تا ورولېږي هم دا کار کوي دا پرښتې د کوم ځایه راولي ټول دا چیغې وایي چې ما ورته غلا نه کوو مګر په حقیقت کې بیا داسې نه ده موږ افغانان یو بل سره وینو ډاکټر ورولېږه غالي انجینیر ورولېږه غالي ملا ورولېږه غالي هم لیدل د 10 کاله ته په غلا مقررات ته په پیسو مقرره هغه غلا کوي ما ورواستو بیا پیسو کې مغلا وکړه پزه مې را پرې کړه خو د حد جاري کړه حد لري قانون لري سزا لري جزا لري هم دا کله چې ځوان المؤمنین خیرا ما لم يره شر دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث ته غلط وایي اصولي صاحب وایي نه اصولي صاحب وایي هر کس کور واسي همدغه برخه دا خدای دې چوکۍ نه خرڅي چې هغه غلا ونه کړي نو دای چوکۍ خرڅي هغه مجبور دي چې غلا وکړي حکومت زه یو څه ډالر پر کړي پر چوکۍ هغه غلا نه کوي زه یو څه وایم حکومت د چا څخه جوړ شوی حکومت زما او تا څخه جوړ شوی حکومت زما او ستا د ورورو د زوی د پلار څخه جوړ شوی بالکل کله چې دا خلک غله شول نو موږ تاسو غله یو ورسره په څنګ کې بالکل ما او تا چې د جومات نه څپلۍ پټوو جومات ته ځو د سجدې دپاره چې الله ته سجده وکړو او بیرته چې راځو پردۍ څپلۍ هم خو کړي یا وځو دغه ځای ما او تا چې قرآن شریف پټوو لاړ شو هلته په جومات کې قرآن شریفونه هم ځینې وخت کې داسې کړي چې باید څوک یې ونیسي کتاب پټوو نو تر دې حده چې موږ تاسو په غلا کې مشهور یو په دې حد کې په نړۍ کې په غلا کې مشهور یو دا وایو سمه ده چې موږ فاسد نظام لرو فاسد په دې معنی چې فساد اوج ته رسېدلی رښتیا هم یو شی اخیستل کېږي په 10 روپۍ په بازار کې په 10 روپۍ دوی په 20 روپۍ تېروي دا فساد دی رښتیا هم همدغسې ده اما ټولنه ټول همدغسې ده ما وویل ګورئ هغه خوا څوک چې د نظام پر ضد جنګېږي یو بم د یو رنجر د یو پل د یو مدرسې د یو مکتب د ټول نرخونه جوت دي چې دغه شی والوځوه دومره واخله دغه ځای راځي ورته دا څوک کوي دغه ما ورته نه کوو دا خو په دولت کې نه دي دا خو ما ورته یو چې د بم راخلو دلته یږدو په دغه ځای کې چې ټول ملت او حکومت په فساد کې غرق دی موږ دا وایو چې دلته د خدای تعالی او د قرآن شریف څخه ډار نشته په قرآن څوک نه پوهېږي لوستلی نه دی تلاوت کوي په معنی نه پوهېږي د ژوند په اصلي چارو کې د قرآن شریف د آیتونو د تطبیق وړ ځان نه بولي پوهېږي نه پې که چیرې ځان ته وویل چې زه مسلمان یم که چیرې ځان ته وویل چې په رښتیا هم زه د خدای بنده یم او ډارېږم سبا ورتګ د دې مشکل نشته ډېره مننه لنډ وقفه اخلو قدرمن لیدونکو دې برخه کې لنډ وقفه اخلو تودې خبرې به دوام لري چې پر ملت باندې رحم وکړي او حاکمیت په برخه کې قانون عملي کړي او د دې ترڅنګ هغه څه چې مصباح صاحب ویل چې د اوسنیو چارواکو اکثریت کړنې چې دي جرمونه دي تمه شته چې دوی دغه جرمونه باندې ګورئ که څوک خدای تعالی ته رجوع وکړي توبه وکړي د توبې دروازه خو لا نه ده تړل سوې روان سم کېدلی شي چې دوی ځان سم کړي نور پس له دې غلا ونه کړي صحیح ده
هماغه عرب یو متل کوي العادة لا یبقي الا بالموت، چې وایي عادت د چا څخه نه پاته کېږي مګر چې مړ نه سي. یو دا. بل جناب اصولي صاحب ویله چې ټوله یو مخ غله دي. یو خو زه دته د ورور په صفت باندې د کشر ورور په صفت غوښتنه ځینې کوم چې ته قرآن و حدیث ترجمه وکړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویلي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یره شره. تاسې پر هغه چا باندې چې خپل په سترګو مو نه دي لیدلي د شر ګمان مه کوئ. دی اوس پر ما هم دغه لږ ګمان کوي امتي هم غال دی. او که ته دا تسمیه د جز په اسم سره د کل وایه یعنې د یو کس خو نومونه د ټول اخې نو په تا علم منطق نه دی ولي پلا هغه کې زما سره بحث وکړه چې ما ورته زه پوه سم چې ته د منطقو عالم یې. بله خبره دا ده چې ده ویله چې خلک په پیسو مین پټوي. بالکل یې زه منم. د هماره جمهور ته امر لیږلی دی دا موارد. خدای تعالی په قرآن کریم کې موږ ته د مین د پټولو لپاره یا د پوځ د وژلو لپاره آیات را لیږلی دی چې څوک زموږ پوځ وژني موږ باید څه وکړو؟ فإن قاتلوکم فاقتلوهم. چې څوک دې وژني مړیه که که دی وایي چې زه امکانات نه لرم هغه څوک چې ما وژني ما ته دغه میډیا ده دا تاسې ناست یاست زه درواغ نه وایم ما ته چې دا خپل امکانات د ده دغه چې اکښته اعلیترین امکانات یا وبخښي ادناترین امکانات یې راکړي چې زه د دښمن په کور کې ورته بال کړم دا ده نو نه جوړوي. فساد العلم فساد العالم الناس باللباس ورته وایم په دې خاطر هر قومي مشر چې غلا کوي د هر سره روابط لري. هر قومي مشر چې غلا کوي د اتمان د امنیتي ځایو ارګانو سره روابط لري که ونه لري خو نه الناس باللباس نه سره لنډه وقفه لرو. متي صاحب بیرته راګوز قدرمن لیدونکو دې برخه کې لنډه وقفه لرو بیا به هم تودې خبرې دوام لري. بیا هم ښه راغلاست. اوس د وضعیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي؟ امکان شته چې وضعیت بدلون وکړي؟ زموږ د دوی څخه دا غوښتنه ده د مشرانو څخه د ولسمشر څخه او د ده د کابینې څخه او د هغه کسانو څخه چې د افغانستان دین ننګ کلتور او ناموس یې پلورلی چې اوس توبه وکاږئ. موږ به هم جنجال نه کړو چغې به نه وراسئ چې لاسونه سره یو کړو دا ملک جوړ کړو. دا یوه لار. که دوی د خپل دریځ څخه نه اوړي د ملت څخه مو دا غوښتنه ده چې راپورته سي نو تر څو به د یو کونډې او د یو فقیر زوی پکښې مري په 12,000 افغانۍ د خپل ملک د خدمت لپاره تللی دی د 60 افغانیو په مردک باندې مري. د دې طرحه ما ارګ ته واستوه چې ته خپل د پوځي قیمت $2,00,000 که مثلا پنجابک پاکستان یا ایران غواړي چې زما یو پوځي مړ کړي باید په افغانستان کې $2,00,000 مصرف کړي. هغه ټول جزئیات مې ورسره استولي وه خو دا دوی هلته د ټرش ماشین ته ورچي ټرش ماشین ته ورچي ته هم پسې بلا کوي چې دا دی ښه دي بدنامیم او تر دې اندازې د تجربې د خپل ولس څخه چې بېزاره سي یا ولاړ سي ځانمرګ وکړي مخالف لوري ته ولاړ سي تر څو چې د دغه غلاو ته زمینه برابر سي. نو د ولس څخه په درنښت غوښتنه کوو په خاص ډول د جامعې د پیشواګانو پیشوایانو علما کرامو څخه الله جل جلاله ویلي دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یخشى الله من عباده العلماء. ډېره مننه. نو ملایان دې زموږ سره مرسته وکړي او دا ملت دې سره یو موټی. ډېر زیات مننه. اصولي صاحب د حل لارو چارو لپاره څه کول پکار دی چې بالاخره دغه وضعیت لږ بدلون وکړي؟ ښه په لویه کې باید د افغان ولس د خپلو شخصي عقدو څخه تیر شي د نظام ملاتړ وکړي. اشخاص مهم نه دي چې احمد و محمود څوک په راس کې دي. هغه عقدې چې ما ته نن وظیفه نه راکوي زه باید د نظام پر ضد باندې راجیګ شم د اشخاصو پر ضد باندې راجیګ شم دا به ښه نه دا زموږ د ملي ګټو پر ضد ده. ښه دا ده چې د دې نظام چې دا اوس موږ تاسو ژوند پکې کوو د دې ملاتړ وکړو تر څو چې موږ تاسو د پنجابي او د مشهدي او د ایراني د غلامۍ څخه خلاص شو. ډېر زیات مننه.